د پښتو فلمونو اداکار جانداد خان ولې نن سبا په فلمونو کې کار نه کوي؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. سلامونه دوستانو، جانداد خان په پښتو فلمونو کې ډېر ښکلی کردار ادا کوو. جانداد خان په پښتو فلمونو او ډرامو کې ډېر ښکلی رول کوو چې ډېرو خلکو به خوښوو، خو نن سبا له بده مرغه نشي کولی چې فلمونو کې کار وکړي. د پښتو فلمونو اداکار چې نن سبا په ګوجروالا کې د کرۍ په کور کې د خپلې فیملی سره ژوند کوي، په سوشل میډیا دا خبره په تیزی روانه ده چې جانداد خان مړ شو. دا خبره دروغ ده. جانداد خان د 9 میاشتو نه په کټ کې پروت دی او په سخته بیماری کې مبتلا دی. جانداد خان وایي چې زه لاهور لا د فلم شوټینګ لپاره تللی وم چې اچانک داسې بیماری کې مبتلا شم چې دواړو پښو مې کار پرېښودو او د 9 میاشتو نه په کټ کې پروت یم او په جړا شو او وی ویل چې حالات مې ډېر زیات خراب دي او ژوند مې ډېر په سخته تیریږي. جانداد خان وایي چې ما سره چا مالي مرسته نه ده کړې او نه د فلم انډسټري لخوا چا تپوس کړی دی. جانداد خان وایي که څوک په فلمونو یا ډرامو کې کار کوي نو پکار دی چې ورسره څه بل کاروبار هم وکړي، ځکه که زما په شان په بیماری کې مبتلا شي نو دونه څه به وي چې ګزاره یې پې وشي. او دا یې هم وویل چې یوازې په فلمونو او ډرامو کې په کار کولو مستقبل نه جوړیږي. او جانداد خان له حکومت نه ګیله کوله چې زموږ په داسې حالاتو کې تپوس هم نه کوي. دوستانو، جانداد خان مالی حالات ډېر زیات خراب دي او که څوک هم ورسره مالی مرسته کول غواړي نو په سکرین دا نمبر د جانداد خان دی، رابطه ورسره وکړئ. دوستانو، دا د نن تازه خبر تاسو سره مو شریک کو او داسې معلوماتي ویډیوګانو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خاګې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر قسم معلومات ترته په اسانه در ورسي.